طالبانو پر مولانا فضل الرحمن شوی برید غندلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه لیکلي چې دا ډول جنایتونه په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دي. هغې د قربانیانو له کورنیو سره د خواشینۍ مراتب هم شریک کړي دي. تیره ورځ ناوخته د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په غونډه کې د ځانمرګي برید له کبله 45 کسان وژل شوي دي. د جیو نیوز د معلوماتو له مخې په دغه برید کې 150 نور کسان ټپیان شوي دي. په یاده غونډه کې 400 کسانو ګډون کړی و چې پکې د جمعیت علماء اسلام سیمهیز مشر مولانا ضیاء الله هم وژل شوی دی. پاکستانی طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. د پاکستان حکومت یا د پیښه غندلي او په دې اړه د جدي پلټنو خبرداری ورکړی دی.